الحاج مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی کشور در طی یک سفر رسمی امروز وارد ولایت جوزجان شد. او که لحظاتی در استادیوم ورزشی شهر شبرغان حضور یافت، هدف از سفر خود را به این ولایت نظارت از امتحانات طالبان مدارس دینی که در این استادیوم برگزار شده بود عنوان کرد. روان کال چې اخیره د کال د تعلیمي کال د کال په جریان کې موږ د معارف وزارت په ګډه باندې تفاهم باندې داسې پلان ترتیب کړي چې سږکلني امتحانونه دا په مشترک شکل باندې واخیستل شي، ځکه د عالمیه دورې او د عالیه دورې اسناد چونکې د عالي تحصیلاتو مربوط وو، نو امتحان هم تر موږ پورې تعلق درلود. نو په ګډ تفاهم باندې دا تصمیم ونیول شو چې په ټول افغانستان کې پر یو وخت باندې په ټولو ولایتونو کې د امتحان صحنه دایره شي، امتحان واخیستل شي. په دغه اساس باندې مو دا لازمه وبلل چې هر زون ته یو مشر ملګری د معین صاحب په سطحه یا د وزیر صاحب په سطحه باندې تشریف یوسي. همدغه سلسله کې د نورو کارو ترڅنګ یو مهم کار او اهم کار دا و، ځکه دا ابتدا د یو مهم بنسټ وه د دې دپاره چې دغه سلسله مو په اعتبار د کیفیت هم خوندوره سي، د علمي سلسله مو جیل و تزویر و دا مسئلې پکې ختمې سي، یو شفاف او پرمختللی تعلیمي نظام ولرو. د معارف وزارت سره په ګډ تفاهم و هماهنګۍ و همکارۍ دا سلسله مخته لاړله. به گفته مسئولان برگزاری این امتحانات، تعداد اشتراک کنندگان امروز در این امتحان به 850 نفر می رسید. نگران اعلی او مسئول په صفت باندې دلته یم. نن ورځ زمونږ اوله پرچه وه صحیح البخاري شریف، همدارنګه په خامسه او په ثانویه درجو کې د طالبانو ګډون زمونږ سره تقریبا 850 نفر و. صحنم الحمدلله د نقل تزویر نه خالی و مکمل، شفافیت و طالبان خوشحاله ول او پرچه چې وه هغه الحمدلله په داسې شکل سره وه چې علمي طرف او علمي استدلالات پکې ډېر ښه شکل سره طالبانو د هغې هغه فهم وکړی او موږ چې څومره څارنه وکړه هغوی د دې پرچې یو ښه جوابونه لیکلي دي انشاءالله، چې دا به بیا بیرته کمیټې ته نقل کیږي مرکز ته، هغوی به بیا دغه پرچې ګوري او دوی ته به بیا درجات او نمبرې ورکوي. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان امتحانات امروز از برگزاری آن ابراز خرسندی نموده و از ادامه برگزاری چنین برنامه‌ها برای شفافسازی و رشد حوزه تعلیمی کشور استقبال می‌کنند. امروز ما امتحان اشتراک کردیم، خیلی خوب گذشت، خیلی شفاف بود. نگران صاحبا ناظرین خیلی نظارت خوب کرده، ما هم امتحان بخیر استفاده کردیم، خیلی خوب گذشت. بسیار راضی هستم، هیچ کدام تقلب یا کدام خیانت کدام دیگه چیزا نبود، بسیار شفاف بود، خوب نظارت صورت گرفت، بخیر استفاده کردیم. با این حال گفته می شود که وزارت تحصیلات عالی کشور با همکاری وزارت معارف امتحانات درجه های عالمیه، عالیه و ثانویه را برای اخذ اسناد تحصیلی در تمامی ولایات کشور دایر خواهند کرد.